د کولامبیا په ځنګله کې له 40 ورځې وروسته 4 ماشومان ژوندي موندل شوي. د کولامبیا په امازون ځنګله کې د یوې کوچنۍ الوتکې له لوېدو 40 ورځې وروسته 4 ماشومان ژوندي موندل شوي. د کولامبیا پوځ او د سیمې اوسیدونکو دغه ماشومان د کاګویټا او ګویر ولایتونو ترمنځ په امازون ځنګله کې له څه باندې 15 اونۍ وروسته موندلي دي. د سیسنا 206 ډوله الوتکه چې 7 کسان یې لېږدول د روان میلادي کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د یادې الوتکې انجن کې د ستونزې رامنځته کېدو له امله غورځېدلې وه. د یادې الوتکې د غورځېدو له امله 2 پیلوټان او د دغو 4 ماشومانو مور مړه شوي وو، خو ماشومان لا درکه وو. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه ماشومان چې عمرونه یې 14، 9، 4 او 1 کلن دي د درملنې لپاره د کولامبیا پلازمینې بوګوتا ته لېږدول شوي. د کولامبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو له 40 ورځو وروسته د یادو ماشومانو موندل یوه جادویي ورځ بللې. نوموړي ویلي دوی یوازې وو او د ځان ساتنې د ژغورنې لپاره داسې بېلګه ټینګه کړې چې تاریخ به یاده ساتي. ژغورونکو د لټون عملیاتو پر مهال ځنګله کې د ماشومانو د پلونو په څیر نورې نښې نښانې هم لیدلې وې او دوی یې دې باور ته نږدې کړي وو چې ماشومان لا هم ژوندي دي. ویل کېږي چې دغه ځنګل د پړانګانو، مارانو او نورو ښکاري ژویو کور دی.